دیوانه میتم بکشی هلا وتولى خانجي څنګه چل دی یوازې ګانې خو نه دي که نه د زړه صفایي هم پکار ده که نه ګوره ته دې بوټو ته وګوره دومره ګنده دا صفایي کوه که نه خانجي دا زه هر وخت صفا کوم څنګه چل دی څه نوي تازه شته که نه او خانجي ستا هغه رور د سیدې هغه ډېر ظلم شروع کړی دي هسې ګوري کاکا یې نظمه کسب کړې ده ها زما دې ورور دومره زیاتې شروع کړی دی نور خانجي پرون یو کس راغلی هغې نه غوا په مخه کړې وه داسې کار کوم ماته والله خانجي زه خو د ورور پسې ورځم او دا تپوس دې کومه چې ګوره موږ خو د کلي خانان یو موږ د دې غریبانانو مټ یو چې موږ دوی سره امداد نه کوو نو دوی سره به څوک امداد کوي نو داسې کار کومه زه د ورور پسې ورځم نه بابا بابا نه ته به هغوی له نه ورځې مه بچې دا ستا کار نه دی دا زما کار دی په دې خبرو زه پوهېږم بس بابا بس که نن نه پس د ما تره او یا د ما تره زوی په دې غریبانانو باندې ظلم وکړو نو بیا به ما نه ته ګیله نه کوې بابا عادله بچې خبره وره یاره چې غني اکبر څه شو یا لکه غني اکبره چېرته یې راشه دې خوا بخیر خان بابا څه وی غني ته ویل بابا غني سره مې کار و مې چې په دې پټو لږ چکر ولګوو داسې کار دی په پټو باندې چکر ولګوې او اول خان خو پېژنې که نه او هغه سره زما د غوا پیسې پاتې ورشئ ورپسې او پیسې ترې راوړئ او که پیسې یې در نه کړه که نه نو مرۍ کې ورته څادر واچوه او سیده ما له دې حجرې ته راوله ټیک ده خان بابا شتړ پتړ خانجي الحمدلله تړ پتړ په دلته کې خپلې صابونه کتابونه کوه او هغه خوږ ورور دی او هغه خوږ وراره دی ستا د مرګ بندوبست کوي سړیه دا څه وی وایي خانجي څه وی هم چې څه مې په دې خپلو ګناهګارو واورېدل په دې خپلو ګناهګارو مې درته وویل ته صرف ټوپۍ ته وخه سړیه زمارو او زمار واره او بیا زما د مرګ بنا وایم اصل کې خانجي خولي مې وښویده خو څه خو تا ته پته چې زمونږ د خولي پرتوګه اصل کې خانجي خبره داسې وه تا ته خو پته چې اتر وتر او اصل لتر وتر وایم خبره داسې وه چې څه د جیداد میدان ایسي میسي خبرې کولې خانجي نو دې زه خبر نه یم خو داسې کلي مې دې غوږ له خبره راغله په دې مې پوه کړه چې دا تا ته ووایي چا خانجي وایي چې وایي تا ته پته نشي هغه زما جګریار دی زه هغه راته خبرو کوم زما په خپله ووایي داسې کار دی که نه ما شمشیر ته ټوله کیسه وکړه تاسو ورشئ ما په خپل خاط او که نه خانجي زما پسې که زړه شوي دي ته به پټو چکر وباسو به زه تا له نو خبر بیا کوم صحیح دی د پوه شوې نه یم دا غونډه کیسه دغه شان په ټوله کیسه خو دې پوه شوم خانه په داسې کار به کوو چې اردو اول ستا ابو سره ملاوېږو بقیا به بیا ګپ پالته هغې لګو راځه شکر دی الله فضل ستاسو دعا ده نه ښکاریان مانا هلته د بزنس کې داسې جوړ شوي دننه که نه چې بس بالکل ټایم را سره نه میلاوېږي چې خو راچکر شو دا خو عادل خان بېر راشه هلته بله ګپه مو لګو ورسه کار شوی دی نو ما زه کاکاجي صاحب هم میلاو شو په دې بانه باندې او نور څنګه حالت ښه دي عادله بچې ته د چوک نه بندوبست وکړه تاسو ګپ لګوئ او زه به زه صحیح فاضله بیا د نه بالکل ډېر زبردست ځای دی یاره ډېر مزېدار بس د کلي ماحول خو وي داسې که نه لکه وتا والله اچوي څه بندو کړو یار خانجي تیارېږي
دا به کنه یار السلام علیکم نازل صاحب پخیرونه څنګه چلې کینه دا موږ خپل ځای نه دي یاره خاندي په ایمان ډېر وخت پس مې ولید په ایمان لاړم ډېر زیات خوشحاله شو هغه څنګه بیا خاندي دا خبرې به کېږي مړه دې خبرې له راغلې ما وایم ستاسو هغه تره نه دی او بلکې ستا د تره هغه زوی په ایمان ډېر کنجوس ولې توبه خاندي په خولې مې نه راځي مې خو نمک خوړلی خو په تاسو هم خفه کېږم خاندي تل چې خبره داسې وخاندي ولې را روانو شمشیري نه دي که دې خدای پاک د دې ویښتونه خلاص کړي وایم والله په ایمان خاندي ډېر مې بدې شي په ایمان ښایسته ځوان یې خفه کېږم د باندې را روان دي تماچې وسرې د سړي او ورځم عزت یې تپوس کو ولې ولې دلته وګوره وایم عادل جانه خبره داسې ده چې ته ګوره د غریبانو همدرد دی او هغوی یې شنادا نه مني او مشر نه توبه 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 هغو تیار د قارون کشر ورور دی وایم دا غټه خېټې نه دی په ایمان خاندي که مړه خیر راځي 10 روپۍ اخیستل دې نه دي تیار د قارون غر نه ګټه راته خور په ایمان خو خفه کېږم د باندې ځکه د پسې راځي لکه عادله دا څه لیونی ته راوستی نن کو زه یې شاته کېنولې سړي سړي ته خو ګوره که نه مړه نو دا خبره ده شمشیر دې ما پسې تمانچې ګرځې ته کښېنه نه یم زه راځم لکه خبره واوره د دې ټولې معاملې نه خو زه اوس خبر شوم څنګه ته ځې داسې به درسه زه ځم که مرو دواړه به مرو او که جمدي یو نو دواړه به جمدي یو وایم عادل خان چې ټیک وي ورېپې راځه چې ځو اور مه ولګو او سوده یې پکې ټول ځای مړی علي د خاما ستره کې ښه اور دې ولګو د خدای د علي ما په خولې لاس کې ده چپ کړه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام هلکه شمشیریه دا راته ووایه چې د دې مخ نه خو دې پرښتو سمه کډه وړې ده څه چل شوی دی لاره د مخ نه مې پرښتو ځکه کډه وړې ده چې هغه وراره دې راته په لار کې هر وخت نیغ نیغ کېږي قسم مې دې په خدای چې دا وراره دې پې کا او که پې دې نه کړو نو سبا به سر ته ناست او جاړې به ورته شمشیریه هغه زما واره دی بل هغه زما رور دی اخوا ته غم مه کوه مړه زه به یې پرې کړم بابا بس وی به کې سبا به ورته تم جاړې او هغه رور به دې ورته جاړي خاندي شتر پتر ارزلتر پتر خاندي ټیک وایي لکه دا راته ووایه دا شتړ پتړ دا کومه ژبه ده یاره خاندي اصل کې دا زما چې تخلص الکلام دی خبره مې دا کوله خاندي مړه خبرې به کېږي وایم عادل خان نه دی او ورسره یو بل د تره زوی د کوڅه بلیا ده وایم ما دا ولاره د په لار کې وویل چې ډېر کار وکړي دا لاسه کې څه پدې راځي خبرې هم ده پسې او وایم خانجي دا لاسه کې وایم هغه عادل خان نه دی هغه راته وایي وایي ستاسو د مشر خان خېټه نه ده تیار د قانون غر دی چې سمونې به سره موته او بیا مې موته څه ګوري وروږي شمشیریه تاسو کښېنئ او زه خپل رور پسې ورغلم یا خانجي یوازې مدد دې نه سره برونه کنه یوازې کس دي یعنی هغه زما رور دی زه د هغه په ژبه باندې ډېر ښه پوهېږم تاسو کښېنئ خانجي تاسو کېنئ تشریف کېنئ بیخي دماغ کار نه کوي ته هم ورشې اصلي چې ته ډز ډوز شي څه لانجه درته جوړه نه شي سړیه لکه دا خبره دې صحیح وکړه باسه چې ورځو په مې د نه ډېر د روزګار کې ډېرې نشې تماشې مو کړې او ډېر تلخ مې په دې غریبانانو کې پاک مولا دې د باندې رانسکوره کړي امین ثم امین انجینر ډېره ماته ستړی ښکاري ښه والله ستړی به نه یم هغو له ورځې غریبانانو په خدمت پسې ګرځو چې له 70 روپیو له ورکړو چې غریبانان په بچو له سیر وړه وایي دا څه حالات دی څنګه ټول کلي ټیکه اخیستې ده کېنه لالا ناستي له نیم راغلی ولې ګیلې له راغلی
سر سترګو ستا ګیله دا راته ووایه چې ستا یو لیس زوی دی او هغه ما پسې تماچه ګرځي ما پسې خبرې کوي زما زوی چیړي دا د کوم ځای انصاف دی دا څه عادله او تاسو خو دومره ظلم راښکته کړی دی چې دومره خو اسرائیل هم په فلسطین باندې ظلم نه دی کړی راز محمده زما زوی نر دی زه به د خپل زوی مرسته لازمي کوم لالا یو خبره راته وکړم دا زه او زما دا زوی ولې دا د نښې معدې ګڼکپان دي او ځان نه یې راته فلسطین جوړ کړو او ولې زه راته روسیې ښکارم ته راز محمده که ای او که دی کارونه یې ټول د روسیانو دي دا یو خبره مې په کولو غوږونو واوره زوی به دې پوه کړې چې زما په کار کې ګوتې نه وي او تا ته هم وایم سبا به دې د دغې زوی سر ته ناست دي او لکه د ښځې به دې شالو کړي ویر به کې زه مړه زه مړه نه ټیکوره ته بس وکړه ستا کار بسې这个你当我那个压力的，他不满足，别搞，好几天是好问题，我不满足这里的事情，好的，我来上我来好那个网站的，ولا تدغى التصرفات او زو وردم چې مشر خان خبره کوم کیسه دې ولا ختمه کړه وين خاندي ها وين اتر بتا او ارسل لك الفتره سما خبره کوه چل څه دی وين خاندي خبره ده چې دلته په قلار ناشتي او په کشر خان باندې د ګولو بارانونه وایي تاسو به دا چې ورته خاندي شمشیریا لا لا خاني محلي لا خاني قالوا قد يوم ما باشا خالي لا تصدقوا لا ای منافقه ای شیطانه وی ابلیسه ستا د لاسه دوه خاندانه تباه و برباد شي شیطانه ستا د لاسه زما زوی سر وخوړه شیطانه تا ته د څه کمې وو تا ته د څه کمې وو یا الله ته ما معاف کړې خدایه پاکه ته ما معاف کړې خدایه پاکه او د دنیا خلکو واورئ نه تربور شته نه دشمن شته ټوله ورورولي ده خپله ورورولي کوئ خپله ورورولي کوئ